داسې یو ګوند هم نه دی پاتې چې د هغه مشران او د هغه ورکران نه وي شهیدان شوي. زه تا ته د جمعیت العلماء اسلام په ترجمو مثالونه درکولی شم چې د هغه مشران او علما شهیدان شوي دي. زه د عوامي نشتل ګوند په سلګونو مثالونه درکولی شم چې د هغه مشران او ځوانان شهیدان شوي دي. زه تا ته د جمعیت اسلامي مثال درکولی شم چې د هغه ورکران شهیدان شوي دي. زه تا ته د پي ټي آی د لیډرانو د ورکر مثال درکولی شم چې هغه شهیدان شوي دي. زه تا ته یو ګوندګانې قومي وطن پارټي ده پښتونخوا ملیون ګوند دی نامونه به زه درنه پاتې بخښنه ترې غواړم دا ټول کې یو هم نه دی مات شوی. دا ستا د ډېرو تاجرانو ستا د ډېرو تاجرانو ستا د ډېرو تاجرانو هم سرونه کټ شوي دي. ستا د ملکانانو سرونه کټ شوي دي. محترمو دا د هېچا ذاتي دشمني نه وه، دا په پښتون قام باندې مشترکاتو کې خاوره او دغې قام ته یو جنګ راغلی و، دا د هغه په نتیجه کې شوي دي. زما او ستا دشمن دې ته نه دي کتلي چې ته د کوم ګوند یې، ستا کوم کاروبار دی، ستا فکر څه دی. بس چې پښتون دی دی وچلل شوی دی، دی شهید شوی دی. دا څه ذاتي دشمني نه وه بلکې دا د امریکې پراکسي جنګونه چې د دغې ملک د جرنرال او واکداران ورسره خوښه وه د هغوی په فیصلو کې دا هر څه شوي دي. زه مثال درکومه مثال یې درکومه. نن که دماکه وشي څه وایي چې دهشتګردو دا دماکه کړې ده. چې ټارګټ کلینګ وشي وایي چې نامعلوم افراد وکړل، او چې بله داسې څه بده پېښه وشي طالبانو وکړل. راځئ نن دلته سپین ږیري ناست دي، نن دلته علما ناست دي، نن دلته سیاسي لیډران ناست دي، وکیلان ناست دي. زه څه دلیلونه وایم که په هغه کې څه کمی هم و، یو مشر، یو عالم، یو وکیل، یو لیډر چې ما فیل کي په دلیل کې زه په بخښنه سره هره خبره ورسره منمه. نن یې ستاسو مخ ته ږدمه. محترمو دا کارنل امام بیان دی، ویډیو به یې زه درته اپلوډ کړم، ټولو ته به ورسېږي. هغه وایي چې زمونږ د پالیسۍ مطابق نن په سلګونو افسران دې ته وویستلو چې تاسو دهشتګرد تنظیمونه جوړ کړئ، تاسو مسلح تنظیمونه جوړ کړئ، او ما او زما هغو ملګرو 95,000 کسانو ته ټرینینګ ورکړی دی. کومه حواله درکومه. جنرال عبدالقادر بلوچ په 2014 کې په اسلام آباد کې په یو بیان کې وایي چې موږ ته ضرورت پیښه چې په افغانستان کې مداخلت وکړي، نو د هغې دپاره موږ په قبایلي سیمې چې کومې دي دا د دهشتګردۍ اډې جوړې کړې او موږ ټرینینګونه ورکړل. درېیمه حواله درکوم. جنرال حمید ګل چې د ISI جرنل و، هغه په خپله منلي دي چې دا ټول ټرینینګونه دا کار موږ کوو. جرنل مې هم یاد کړه، کرنل مې هم یاد کړه، د ISI وال مې هم یاد کړه. اوس تر ټوله غټه عهده درته یادوم. چیف آف آرمي سټاف و دی په هغه وخت مشرف، هغه خپله انټرویو ده چې دا زما هیروګان دي. د وخت وزیر اعظم په 2019 کې که د تعصب په بنیاد نه یم، خو هغه وزیر
وزیر اعظم ښه وکړه چې خبره یې واضحه کړله. په امریکا کې په 2019 کې عمران خان هم ورته وویل چې دا زما ادارې د وزیر اعظم په کرسۍ ناست سړی و په ملک کې په ډېره غټه غانوي کرسۍ چې دا زموږ د ادارو پیداوار دی او تعلقات دي. نو محترمو نن چې زه د چا د لاسه وژل شم ظاهره خبره ده زه خو به آخري ځای ته ځم چې په دې کې کوتاهي او غلطي د چا وه. نن هم ما که څوک په دې خطا بولي دا ناستو کسانو ته چې څوک یې اوري چیلنج ورکوم چې راشئ زه په ډېرو کلټونو کې که ما تا ته دا وسلوال دا ټارګېټ کیلر دا طالب دا چې کوم نمبر کوي دا مې نه کړی درته ثابت بیا راشئ ما ته سزا راکوئ. نو محترمو دا چې څومره هم قتل عام کېږي دا د دوی لپاره د ډالۍ پالیسۍ وې زموږ لپاره د وینو پالیسۍ وې د دوی لپاره په اسټرالیا کې د جزیرې پالیسۍ وې او دلته په ایږي سایډ باندې دا پښتنې خویندې ناستې دي زموږ ژاړي د اوښکو پالیسۍ وې تا ته. مهرباني په آخر کې وکړئ ګران روب جذباتو نه زه لږ په تفصیل سره خبره کول غواړم. نو محترمو دا مسله یو طرف ته په ما باندې ظالم و یو طرف ته ظالمانه پالیسۍ وې یو طرف ته د دنیا ټول قوتونه و بله اړخ ته پښتون قام بې اتفاقه و تقسیم و ملي فکر یې نه لرلو. پښتون قام تقسیم دی دا عموما ضلع ده چې په دې کې وژنه وشي د ټولو خلکو به زړه پرې خفه وي خو چې په خیبر کې وشي بیا نه وي پرې خفه نو دا خو د ټول قام فکر نه شو. بیا چې خیبر چې وشي د خیبر خلک پرې خفه وي خو وزیرستان ول نه وي پرې خفه. وزیرستان کې چې وژنې وشي ټوله ورځ به روډ بند کړي خو په تیرا باندې په سوات کې نه بندوي. دا ملي فکر نه دی دا تقسیم دی. بیا موږ په تنظیمونو کې تقسیم یو یعنې چې څوک زما په ګوند کې دی زما په پارټۍ کې دی که هغه چا ووژلې که مې زړه پرې خفه وي که ډېر هم پښتون وي چې په بله پارټۍ کې وي که زما زړه نه وي پرې خفه. دا ملي فکر نه دی محترمو. محترمو زه تیار یم چې د دغې خاورې هر ګوند ته په سینه پورې راجوړ کړم چې راشه چې خپلوالي وکړو. محترم شور مه کوه. محترمو زه تیار یم چې په پی ټي آی کې موجود څومره پښتانه دي چې سینه ورسره راجوخته کړم چې ورور مې یې د جمعیت علما اسلام سره غاړه میلاو کړم د جماعت اسلامي سره غاړه میلاو کړم د عوامي نیشنل ګوند چې ډېر کړی دی د هغه سره غاړه میلاو کړم. هغه پښتانه چې په پیپلز پارټي په نون لیګ یا په بل کوم ګوند کې دي د هغه سره غاړه میلاو کړم. هغه پښتانه چې مختلف کاروبارونه پیشې لري د هغوی سره غاړه میلاو کړو. هغه پښتانه چې په پښتونخوا ملي ګوند کې دي یا په کوم هم ګوند کې دي د کومې قبیلې دي د کومې سیمې دي راشئ چې غاړې سره میلاو کړو. نن پښتانه بې اتفاقه یو نن هم دغې جنګ ته په بښنه سره افرادي قوت هم د پښتون نه دی او معاشي قوت هم د پښتون نه دی. په افرادي قوت کې هم پښتون پکې شامل دی په معاشي قوت کې هم دلته د خدای باتې ورکول کېږي پکې شامل دی. دشمن کا زر والا هم ماته پالیسۍ جوړېږي خو چې زما قام متحد وي زما قام ته ملي فکر راټول وي والله چې دا خاوره ته څوک په سپک نظر هم وګوري بیا به څوک نشي کتلی. موږ به ملي فکر لرو. نفرتونه ډېر زیات دي نور به دا نفرتونه ختموو. خلک وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یو وروره ستا لویه ګناه ګټه هم دا نه ده چې ته پښتون یې ستا لویه ګناه دا ده چې ته پښتون نه یې ته تقسیم یې خپل فکر یې تقسیم کړی دی. ته چې پښتون شې والله په دنیا کې یو قوت نشي درکتلی یو طاقت تاته نشي درکتلی. لهذا بحثیت قوم بحثیت پښتانه ده د دغې جنګ مقابله کوو. دا بې اتفاقي وه دا بې اتفاقي وه چې ته دلته وژنه کولی شولې. د مومند د ضلع مومند ولسه هغه د محمدګل په 20 لاسونه مو ویل شوي دي که درته یاد دي څومره په بېدردي ووژل مولانا خانزیب صاحب چې ووژل خلکو به تحقیقات کول چې ولې یې وژل قیامي راغی مېډل یې ورکړی هغو خلکو ته. دلته ډېرو خلکو خپلې غیټې او ترکې د پښتنو په وینه جوړې کړلې او بیا د مختلفو ګوندونو خلک ناست یئ وکیلان ناست یئ سپین ږیري ناست دي
ملکان ناست دي زما خوله خو ترخه ده په خوږه به تاسو خبره د دغې جنرالانو سره وکئ ورته وایي چې خلک لا پته دی 100% پوهېږي غاړه کې خوندې ناستې دي ژاړي پلارونه دا لیست دومره غټ لیست خالي نامونه دي دا دلته اوس راغلی دی محترمو زه تاسو ته وایم چې که دا د پاکستان جنرالان د پاکستان آئین مني زموږ وکیلان دې ورشي سبا د عدالت ته پیش کړي که چا کوم جرم کړی و د آئین مطابق ته سزا ورکړي دا موږ ته قبوله ده که دوی آئین نه مني اسلام مني شریعت مني سبا د زما د وطن علما راجمع کړي ورته پیش دی کړي چې دا چا کوم هم جرم وي د شریعت مطابق یې چې کومه سزا وي موږ ته قبوله ده محترمو که دوی شریعت او اسلام او آئین نه مني د پښتو روایات مني سبا د زما د ملکانو جرګه جوړه کړي دا خلک ته ورته پیش کړي په پښتو کې چې کوم د دغې سزا وي دا جرم هغه موږ ته قبوله ده خو محترمو دا جنرالان دا نه آئین مني نه اسلام مني نه پښتو مني ظلم مني جبر مني ډالر مني امریکا مني جنګ مني خو ستا خاوره ستا د خاورې حق نه مني دا اوس دوی وایي زه خبر شومه چې اوس هم نن دلته په سید خان کور چې کوم کلی دی اپریشن شروع دی کورونو ته ورځي فوجان چې موږ څه کوو تر هاګر لټوو و د خدای ظالمه مذاکرات تاور سره وکړو را دې وستل ټرینینګ تاور کړی دی پیسې وسلې تاور کړی او په کور زما راننوځي په کور کې یا درته وایم مسله زما په کور کې نه ده مسله ستا په جي ایچ کیو کې ده مسله په پښتنې کې نه ده مسله په جي ایچ کیو کې ده دا به ټیکېږي او جرمنه پښتانه د یو لوی اتفاق طرف ته روان دي نن هم ورځ ده راشه تسلیم شه دغې کام ته که نه تسلیمېږې ورځې لرې نه دي چې په ګونډو به پروت وې په دې محترمو نن ستا د خاورې بچي مسافر دي نن ستا د خاورې بچي په کورونو آبادي کې بهر ژوند کوي د دنیا 30 ملکونه داسې دي چې په 1 کروڑ نه آبادي کمه ده پښتانه 1.5 کروڑ مسافر دي ولې ته په خپله خاوره په خپلو وسایلو اختیار نه لرې ورور ستا وسایل که ستا په لاس کې وای بیا به نن دا خلک مسافر نه وای که دېږي ضلع محمد لږ څه وسایل دي په هغه کې قسم د وکیل ته دغه ماربلو یا د نفرای د قانون والا قسم د وکیل چاره میاشت بدون کرنلان و بریګیډیران پیسې نه اخلي پتې نه اخلي ګرځولي او بیا دا د ورسرې چې کوم محترمه ډېره ضروري خبره ده بس ناست بورسل چې کوم ګیټ دی زه نن د بورسل ګیټ باندې صحیح تاسو هم خلک نه پوهوي زه به محترمو بورسل ګیټ چې اپریشن و خلاص و ځکه چې یارانو ته یې لار ورکړه چې اپریشن بند شو کار نه پس یې بند کړو یعنې چې عام خلکو ته لاره نشته نن دا وایي دلته تر هغه راغلي دي نو دلته خو نه وو په ډیورنډ لاین نه دی خوا وو چې په ډیورنډ لاین راغلی کیلې دي رانغل لږ خاموشي سره کیسه وه دقیقې نه ټکۍ مه کوئ ښه ګډ شو محترمو دوی وایي چې دلته وسلوال راغلي دي نو
نو وسلوال څنګه راغله زه طریقه درته ښایم په ډیورنډ لاین 800 کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي د 8 کیلو په منځ کې او چیک پوسټونو په منځ کې څنګه راغلل د اسمان نه خو نه دي راغورځېدلي په قبایلي سیمو کې یو کور هم داسې نشته چې د چیک پوسټ د کیلو نه هغه ښکاره نه وي یو انچ ځمکه دلته د ستا نه پټه نه ده زما د کورونو زما په پرده باندې زما په عزت خواره ورځ ژوند کمرې ګرځوې خو د دغو لپاره بیا هېڅ نشته دی لهذا ذمهوار یې ته دلته د خلکو په کورونو مه ننوځه ستا په جي ایچ کیو باندې به دا خلک احتجاج ته درشي هلته به درنوځي دلته خلک مه تنګوه زه بیا هم دغه خبره کوم چې پښتانه په هر لحاظ سره وهلي شوي دي او بیا تړلي شوي دي آخر خبره کومه پښتنو د دنیا د سر نه وتلي یئ نن په اقوام نن په اقوام متحده کې هر کال د هر کام خلک سره کېني د دنیا فیصلې کوي پښتون ته پکې نه یې ته وتلی د لیسټونو نه ستا وجود کامل وجود ختم شوی دی د دغې ملک په نصاب کې ستا ژبه نشته ستا تاریخ نشته ستا د تمدن اقدار نشته دی ورور ستا په وسایلو ستا اختیار نشته په دې خاوره ټولې چې کومې فیصلې کوونکي دي په هغه کې هم ستا مشوره نشته دی ساده خبره ده د پنجاب یو جرنیل یې په بلوچستان کور کمانډر کړی دی آصف غفار یو جرنیل یې دلته کور کمانډر کړی دی ټول اختیار د هغوی په لاسونو کې دی موږ په تعصب خبره نه کوو خو دا یو حقیقت دی چې پنجاب د پنجاب جرنیلانو دا وطنونه په داسې انداز نیولي دي چې خلک ټیکنیکل هغه په بل نظر کتلی نه شي بیا د وهي بیا غدار او خلک نه د خپلو وسایلو تپوس کړل شي نه د خپلې ورته ژبې پته شته دی نه یې څه نمایندګي شته دی نه یې په خپله خاوره اختیار خو پرېږده د سره مشوره هم شته چې درته څه کولي نو لهذا لږ سوچ به کوو په ملي فکر به راټول شو راشه چیرې تللي یئ چې غاړې سره میلاو کړو یو کام یو وطن یو دا یو حل دی که چیرې پښتانه راټول شول که پښتانه راټول شول تاسو به یې راته ښایئ چې پلانکی زورور دی ظالم دی بیا زه درته ګورم چې دی دلته ظلم کړی شي که نه شي کړلی ټول څوک به غږ راوکړي او زه یې درکومه چې پښتانه د اتفاق په طرف روان دي اتحاد کول غواړي یو بل ته به غرونه نه سره ورکوو یو بل به په څنډله نه سره وو چې زه ډېر ښه تلک ښه په یو ځل به سفر جاري کوو که تېرې خبرې سره یادوو تېر به په هر څه کې چانچه کې سره راوځي ډېر پرېږدئ راځئ چې اوس روان شو هم اوس یې هم وخت دی په خاوره دی بیا د وینې لوبې را روانې دي او که غلی وې خاموش وې نو د یو بل غذاب په تمه کښېنې بیا او کېدای شي بل غذاب وي خو ما یو خبره ورته کړې ده نن د مختلفو ګوندونو د مشرانو د ځوانانو نه یو هیله کوم چې په هغه کې ملګرتیا راسره وکړئ ما یو خبره ورته کړې ده چې دا ستا اخري ګیم دی ته به درته هار کېږي خوشحال اوسئ ضلع مومن پردو خلکو خپله شماروله چې اختیار یې زموږ په لاس کې دی او منظور به نه راځي نن د ضلع مومن او صافي خلکو ورته ثابته کړه چې زموږ خاوره ده چې څوک راځي دا زموږ د نیکونو تاریخي وطن دی 15,000 کاله کېږي چې موږ پرې آباد یو په خپله خاوره موږ د تګ راتګ اجازت د چا نه نه اخلو خوشحال اوسئ زه دلته ناست یم ځکه چې تقریرونه یې دوه پاتې دي تاسو به هم